غېږ ایستل د سیند د ټنډو ادم د کلنیزې دوديزې ميلې یو تر ټولو په زړه پورې ننداره ده. د کرونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د سیمې خلک له دې ميلې محرومه کړي ول، خو بالاخره حکومت اجازه ورکړه. زه ځکه غېږ باسم چې خلک مې وستایي. زه دوی ته خپل زور او انداز ښکاره کوم. دا زما رزق هم دی. کله چې یې وګټم نو خلک مې وستایي. د اسونو ځغلولو سیالۍ د دوديزې ميلې بله داسې لوبه ده چې خلک یې ډېره زیاته خوښوي. خلک له لیرې لیرې د دې مقابلو د لیدو لپاره ورځي، خو د اسونو شوق خاوندانو ته له مالي پلوه ګران پرېوځي. साईं महिनत के महीना वठंदा आहिनि, के त साल वठी वेंदा आहिनि महिनत ते. موږ د اسونو په تیارولو زرګونه روپۍ او میاشتې او کلونه لګوو. بیا د مقابلو جوګه شي. په یو وخت 4 کسان د اسونو خیال ساتي. موږ ډېر پاک او له غذایت ډک خواړه ورکوو. موږ په یو اس له 50,000 نه واخله تر 100,000 روپۍ خرڅوو. سب کچھ گاډیوں تمبو سب خرچ ہے. د نړۍ د نورو هېوادونو په شان په پاکستان کې هم د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د ژوند د نورو ډګرونو ترڅنګ میلې او تفریحي سرګرمیانې درېدلې دي. अब वायरस की जो सिस्टम थी सारे मेले बंद थे, अब मेले स्टार्ट हो गए हैं. د وايرس له وجې میلې درېدلې وي، خو اوس بیا پیل شوي دي. دا د سیندیانو شوق دی. د سیند اسونه د ښه نسل دي. راغلو خلکو پخوا دغه څه لیدلي نه دي. इनाम वगैरह इनकी दिल जीतनी चाहिए, देखनी चाहिए. और ये जो आते हैं नहीं थे, इन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं. د میلې جوړونکو هدف یوازې په کرونایي حالاتو کې خلکو ته د تفریح موقع ورکول نه دي، بلکې دوی دا د انتها پسندۍ د مخنیوي په لړ کې د وسیلې په توګه هم استعمالوي.